نن مې کا سوچي په زناورې باندې مرض ورغلا دا مې تو خپل اعمال دي په دا زناورې باندې مرض ورغلا ول دا مرض الله په موت نشي وروستای نن دا په موت باندې وروستای شي نن عزتمند معاشره اعمال ډېر انتهایی ګندا دي ډېر انتهایی ګندا دي پوک اعمال پیدو کا اللہ رب العالمین وعدہ دو فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا پوکا زندگی وی اللہ تعالیٰ دیر گئی یعنی عزتمند دمیش معاشرے مسلمان ڈیر لون دیر رون دی پا دمک شورز سے میں پا بیٹانی سے بیانو بیٹانی دمیش طرفنا دسی و غر لیدرشی 4.5 گھنٹے سفر دا بچے اخذوی تلوڑ لیا مدرسے سے کیم مدرسہ سے جلسہ و نکسون حافظون جوڑوی دی اغی مدرسے سرا قبرستان ایک مفتی سے برتوی تیر ساجی شدہ سے اگرزے جی قبرستان تا چکلا ورغلی پا قبرستان سے پا قبرے بندے چاکیم کونی را کے دلی آغا دے صلیب نشان چکیم دا دی اغی را کونی جوڑ شوی چیک چیک لگے دلی زہرون شن زنان ہے کٹکڑی مورتول چی دا مسلمون قبرستان دا کدا دی عیسائیوں نے قبرستان دا وچی نا جی دا مسلمون قبرستان دا مورتول چی بے دا سرنگی دا سے حالات دی وچی مولی صاحب سرنگی چی برطانیہ تیرا دو پدا وطن بندے دمرا انتہائی جہل سرنگی چی دے غول قبرینا ایدہ سے دمیرو لا قبرینا جوڑے دل وچی دا خوشتا دے مدرسے ہو دے جامعتے برکاتی نا دی چی الحمدللہ انقلابی روستے تبلیغ برکاتی نا دی وچی اس دا میر لگیائی دے گبرینا دا صلیب نشانینا دا کٹکائی او بیا پا دا زنا بندے پوتے دی او چاکیم مشرون دی وی چا پا بادا مانی غصہ کائی چی دا ویلے اونا کٹکائی دا خودر کشلی لی دل سی عزت مند دغزوی تا خبرہ رو گلیے نو معاشرہ سے بے دینی ڈیرا لویا سیوتا دو وہ دغه بدینی د ختمول عزتمن د لیار ا تبلیغ دا مدرسې دی دا جماعتینا دی دا علما دی دغه تلوس پلوش ور کول په ذریعہ سره وي دا تکلیف او دغه مصیبات چې کیم مش په دین شروع غلا دا کیم کمای میں په دین شروع غلا دا او دغه خلق د صحبت ته وجه نه پیرا کیږي د علماء کرام د نیک خلق د صحبت ډیر لوی آثار وی عزتمند نن کمای په دادا پمیش چې دغه خلق ته میډور نشته کېږي نه دسی و عمومي فضا جوړه شوې دو دسی خلق دلیر جوړ شوې دي چې علما چې د معاشره محسنین دي د اغه نه لره لره کېږي پابند بدګمونی او داسې خبره چې غوږه مخ په دانا مخشار ودل نه داسې کړي داسې و فضا جوړه شوې دو ذکر دے اللہ دے طرف نہ دا سے حالات تر بندے رٹینگ شوی دی کنی دغه ته ورنش دیکھےڑا صحابہ کرام چې صحابہ جوړ شوی دی الله رسول دے صحبت دے وجنا صحابہ جوړ شوی دینے کے خلق دے علماء دے دیندار خلق پنوستی سے یو 10 آثار دا چې په غیر اختیاری طریقے سره درته منتقل کیږي تو ته پتہ نه لګیږي او تو ته هغه اثر منتقل یو تو دیندار جوړېږي او چې ورنش دیکھےږي هو امیر دے طرف تنور نش دیکھےږي دے طرف تنور نش دیکھےږي ویلے دغه خلک پلوش پیسې او اغراض سکولینا کالجینا یونیورسيټي او هسپتالینا او دا کاری وینا چې پلوش رکشر دی به میر لره لره ونه کوي چې دا عملیان دی به سمانه چې دا څنګه کښنه نور تی لوړو ترمذی شریف حدیث ته دوام جلد صحابی وی چې کدا خبره مو ده الله رسولنا یو ور دوا ور درې ور سلر ور راوړل مو نو کړی وو ور شمیر کای چې پووې ور نازیو ته دا خبره مې ده الله رسولنا راوړل ودیغه نه بعد وی چې الله رسول فرمایل چې په بنی اسرائیل شی او زونو چې دغه نوم کېفلو هر شپه د ګناه د پوره خزینارو واستله هر شپه وی چې په واش پابند دی ویش زینې سره په 60 دینار خبره کړی دینار د سره زره وی چې کله دای په قادر عاشقانه هغه شزینا نیک شزینا وا ادا سے اتر دلاونه په 60 شلا وډاره دلا ادا سے تر دلا د کیفل زون ورته ول چې ویل مو ته سره زیر کړه دا مو ته خپل ریپی نه دی دیر کړی ورته چې کیفل زیر دینه در سره کړه خپل ریپی دی رو دی خدا گاندا گناہ مو پټولا زندگی شه نه دا کړه دا سه مو چې رخ خپل الله نه دا ناراض کړه لکه د ایسی چې ناراض کاوم
کیفل باندې دغه خبره آثار وکړو درې وره د خبره او تر وړاوله چې دا ګناه تو چیرې نه دا کړه وی چې نه چیرې ما الله نه دا ناراض کړه وی چې سی وی کوي وی چې ولکن الفاقا پکرش الوجدو بل بچیت سن ملا وی کیفل باندې دغه خبره آثار وکړو او ته چې خیر ز ډېر ګناهګور انساني زه تو په مقصد ته باو پوسو او دا الله نه معافي غوڼو او د کیمه پیسې مې چې ډېر دی د مو د طرف نه پتو صدقه او د کیمه ذات سره چې رغلی دی غي ذات سره لوړه کا او مو ته دعا کوا ز ډېر ګناهګور انساني مو ته الله ډېر سره کړی دی خو مو حیا نه دونه کړی اس پدا نمک سے سوشل الله رسول فرمای چې پدا نمک سے پدا غش پابند د غزوان ته مارګ روغای اس خلق د کردار نه خبر دی چاوه د جونو ځان واچیګه کړي چاوه قبر نو ورته کندلا چاوه غسل نو ور کړي او دغه ټوله خلق د ذهن صفوی د پورا صباح ته زوړی د پکیر باندې لیکلی الله رسول فرمای ان الله قد غفر للكفل او خلق بشک الله تعالی د کفل مغفرت کړه ورسی سمانا جنو ځایو کیه الله معاف کړه دا زون سرانګي الله معاف کړ نیک شزینا ته د ګناه پنیات ور نږدې والا زندگی بدل کړه نیک خلق ته پنیک نیات ور نږدې شي دا علما دي دا تبلیغ الخلق دي دا دیندار خلق دي تو څه خیال الله د زندگی نه بدلای ونن دغه نږدې کاته مې عزت مند نه پرېړدای نن غیر دمره زهر لوستل دي دمره زهر لوستل دي چې دغه نه مې ډېر لري کړي دې واجنا پدانا ډېر بورا حالات روان دي عزت مند کچېره ما روکتامونک او دغه علماء کرام دغه دیندار خلق قدر مې اونک دا الله نه وخلی نا قدر او نا شکر خلق ته الله تعالی بدای نعمت بیان ورکړي دا به الله جل جلاله نه وخلی عزت مند دغه خلق په صحبات باندې او عزت مند دغه خلق په نزدېکات باندې د انسان زندگی بدلېږي او عزت مند دغه خلق په نزدېکات او صحبات سرانګرسي د جماعتینا د مدرسې ګوري د اکثر علما مفتیون موجود دي سمره دی الله رسول چې د صحابه نه سمره چاندې غوښتي دي اکثر د جهاد د پر او د مجاهدین د پر غوښتي دي اس دغه دامان آنند چې د جهاد او د مجاهدین نه سوا بیا نه راشي د پورا چاندا نه دو پکور نه عزت مند دامان نه دو په ایک ټیم سے حالات ته جنگ حالات وی ضرورت ته دخشي او صحابه کرام ته دخشي ضرورتو نه په خپل کېر وی نه په بل بچي نه پسي د دخشي ورته ضرورتو د الله رسول په دور شه بدی کا په جان باندې روغلی د په سټ نه دی روغلی او کا په مال باندې روغلی د په سټ نه دی روغلی او کا په بل بچي باندې روغلی د په سټ نه دی روغلی د وجه الله رسول ته یو صحابي روغوي چې د الله رسول یو درهم دا چیرې ولاګم الله رسول ته په ځون یو لګاوا وی چې آی الله رسول زون د پر اشتار سره زون د پر یو درهم اشتار سره دا یو درهم د دې الله په لار لګاو چیرې ولاګم الله رسول بیا ورته چې په خپل شزه ولاګاوا وی چې د الله رسول هغه د پر ما یو درهم یې شدا پچا ولاګاو دا درهم وی چې په خپل بال بچي پر رشتہ دار ولاګاوا وی چې هغه د پر ما یې شدا الله رسول ورته چې به دې چې کیم زوی خواشي به پیغزوی بنده ولاګاوا کیم زوی دې چې زړه وخلی به پیغزوی بنده ولاګاوا نو عزت مند نن دې تشي ضرورت تا نن دې داسې مراکز دې مساجد دې خانقاهونه دې تبلیغي مراکز دې مدرسې دې جماعتې ضرورت تا علماء سره دې مرسه په لوش وینا چاهو کو د بیشتو سي عزت مند فریضادو دا مرکزینا اور تابود لري به دا د داسې لکه نرسري به دا شخپل جوړېږي علماء به جوړېږي مو ټول کلی وطن علاقې ته خیر پیلاو کوي بلکې پداشه کو ډبل اجر دا ډبل یو اجر دې دغه دا چې تو صدقه وکړلا دوام اجر دې دغه دا چې د صدقه جاریه جوړ اشلا د صدقه جاریه جوړ اشلا همیشه دې پر د صدقه جوړ اشلا صحابه کرام خالد صدقه دې پر زونینا مال دولت مخه تا کړی دي خالي صدقه
او میشته صدقه جاریه چې جاری صدقه خو بیا مش په دا باندې نه ورسي ځکه چې شیطان ورته وی الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء چې ما فقیر کېږي غریب کېږي چې دیره په باندې ویر نشه دیره په باندې لوډ نشه. او صحابه کرام الله رسول د تبوک ته چې کیم تلل صحابه کرام نو الله رسول داسې په منبر کښینسته د ټول صحابه کرام جمع دي کنه الله رسول د چاندې مطالبه وکړه کنه پټول صحابه په میون شو عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ درید وی چې اے د الله رسولا سل ایشون یا سل اوس په سارا د سازو د سامان د مجاهدین چې سمره ضرورت وی د سازو د سامان نه لیس د عثمان د طرف نه صدقه قبول کا. الله رسول دعا ورته وکړه کښینسته بیا صحابه کرام ته ترغیب ور شریک عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ بیا په میون شو ورته درید اے د الله رسولا سل اوس په سارا د سازو د سامان د الله پلیاره شه په جهاد شه د عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ د طرف نه را قبیله کا. الله رسول بیا او نه قبولای بیا صحابه کرام ته ترغیب ورکو په دریم اور عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ چې مایندون نه بیا ودارید او د سل اعلان یو کو د سل اوس په یاد ایشونه کې تو بلی کی چې الله رسول پسترګ شیش کې روغله خپل صحابه د ملګری قربانی تا وداد دخلنا باختیار او وتل ما ضر عثمان بن عفان بعد اليوم عثمان کا نن بعد نرا نیک اعمال نو کی د پورا دا کافی دو د ضرر نو رسای نرا یعنی سمانه د جنات خوش